الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. د دریا تلویزیون درنو همکارانو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. متعال رب دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې نغښتي وي. خدای تعالی مو عبادتونه روژې او صدقات قبول کړه. په نننۍ خپرونه کې موږ بحث کو خبرې کو چې ایمان څه شی دی او د ایمان غوښتنې څه شی دی. ایمان او غوښتنې راځو ایمان پیژنو او ایمان له انسان څخه کومې غوښتنې لري، کومې تقاضاوې لري. د ایمان غوښتنه څه شی ده؟ ایمان په لغت کې باور، یقین، تصدیق او امن ته ویل کېږي. ایمان امن نه اخیستل شوی دی. رب اجعل هذا بلدا آمنا. امن له ټکي نه اخیستل شوی دی، امن ته وایي. څنګه د ایمان ته څنګه امن وایي؟ یعنی مؤمن ډاډمن وي، مؤمن ډاډمن وي. الله جل جلاله وایي چې چا ایمان راوړلو، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، چا چې ایمان راوړلو وعملوا الصالحات او نیک عمل یې وکړي، اولئک لهم اجرهم عند ربهم، د دغې خلکو دپاره د خپل رب سره ډیر اجر دی، ډیر اجوری ده. اولئک لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. په دوی باندې به نه ویره وي او نه به خفګان وي ورباندې. یعنې مؤمن ډاډمن وي، مطمئن وي، او دغه ډاډمنتیا الله جل جلاله ورته وایي چې دوی باندې به نه ویره وي او نه به ورباندې خفګان وي. نو ځکه ایمان له امن نه اخیستل شوی دی. او یقین، باور او تصدیق په اصطلاح کې په زړه باور، تصدیق او یقین. په زړه به دې کلک باور وي، یقین به دې وي، او دغه تصدیق به یې په ژبه کوي، اقرار به یې په ژبه کوي. او بیا وروسته چې موږ هماغه د ایمان سره ترڅنګ وعمل الصالحات وایو، اعمال به په جوارحو او په اندامونو باندې ترسره کوي. دې ته ایمان وایي. الله جل جلاله په همدغه آیات کې وایي ځکه د ایمان سره عمل صالح تړل شوی دی. چې ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هغه کسان چې ایمان یې راوړلو. په چا یې ایمان راوړلو؟ په الله ایمان راوړلو، په رسولانو ایمان راوړلو، په کتابونو ایمان راوړلو، په ملایکو ایمان راوړلو، په قضا او قدر ایمان راوړلو، په بعث بعد الموت ایمان راوړلو، په دې کلک باور شولو. نو دغه خلک، د دغې خلکو اجر د الله سره شته، الله سره اجر دی. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، د خپل رب سره د دوی اجر شته. او د اجر ترڅنګ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، په دوی باندې هېڅ ویره نه وي او نه به ورباندې خفګان وي. یعنې معنا په دنیا کې به هم ورباندې نه وي او په آخرت کې به هم ورباندې خفګان او غم نه وي. څوک وایي چې مؤمن خو په ابتلاءاتو مشکلاتو کې ګیرېږي، امتحانات ورباندې راځي. د مؤمن لپاره حدیث شریف کې راځي چې دواړه حالتونو کې خیر دی. کله چې په مؤمن، د مؤمن حالت څه عجیبه غوندې دی. مؤمن باندې چې کله خفګان راشي نو صبر کوي، مصیبت ورته ورسېږي صبر کوي، وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. نو دغه حالت هم د مؤمن لپاره د ډاډ وړ دی چې د دې مصیبت، د دې ستونزې اجر الله راکوي. او دغه ستونزې مصیبت به الله لرې کوي.
ان مع العسر یسرا د هرې سختۍ سره اسانتیا شته. نو دا د مؤمن ډاډ وي، اطمینان وي، اطمینان حاصل شي، او کله چې خوښي ورته ورسیږي شکر وباسي. نو مؤمن مطمئن وي، ډاډمن وي، ځکه هلته یې باور په الله وي، په الله یې باور وي. نو دې خلکو باندې به نه غم وي نه خفګان وي، ځکه د چا چې په الله باندې باور وي او په دې باور وي چې الله د ټولو کائناتو رب دی، پالونکی دی، پرورش کوونکی دی، نو هغه انسان به څنګه د خپل رب په شتون کې، د خپل رب په ملګرتیا کې هغه مضطرب شي، هغه به په تشویش کې شي؟ هیڅ کلم نه. الله جل جلاله په خپل کتاب کې بار بار هر ځای کې ورته ویلي دی چې مؤمن ډاډمن وي، څوک چې نیک عمل کوي هغه باندې غم او خفګان نه وي. نو بیا انسان که په دې باوري وي، باور یې کلک وي، بیا نه خفه کېږي، بیا نه غمجن کېږي، بیا ویره ورباندې نه وي. نو د ایمان ارکان څه شی دی؟ ایمان له څه شي جوړ دی؟ ایمان آمنت بالله، ایمان به اول به وایو چې آمنت بالله، مونږ په الله ایمان راوړی، د الله په ذات باندې، د الله په وجود باندې، د الله په وحدانیت باندې، او د الله په ربوبیت او الوهیت باندې، په دې باندې زموږ کلک باور وي، او دا باور به د دغې زړه نه وي، د دغه ځای نه به وي. یعنې په دغه کې، په عقایدو کې د شک او د شبهې خبره نه چلېږي. یعنې باور دې ته وایي چې په هغې کې ستا د 100% هم د شک احتمال نه وي، شک ته پکې مکمل ځای نه وي، او 100% ته په یو شي یقیني او باوري اوسې. نو دې ته وایي باور، او تصدیق به یې کوي، دا خبره به رښتیا ګڼي، تاییدوي به یې د الله وجود، وحدانیت، په الوهیت او ربوبیت، په دې به کلک باور لري. کله چې انسان دغه باور ولري، نو هغه بیا د دنیا د وړو وړو خدایانو عبادت نه کوي، هغه بیا د بندګانو بندګي نه کوي. که څوک د رب په ربوبیت باور ولري، که څوک د رب په الوهیت باور ولري، که څوک د رب په پرورش د دې نړۍ او د کائناتو د نظام په چلولو باور ولري، که چېرته څوک د رب تعز من تشاء و تذل من تشاء باندې باور ولري، نو بیا اړتیا نه پیدا کېږي چې د دنیوي عزت لپاره یو بنده د بل بنده غلامي وکړي، یو بنده د بل بنده بندګي وکړي، د وړو وړو خدایانو بندګي وکړي. ځکه د کائناتو خالق هغه رب دی، د کائناتو چلونکی، پرورش کوونکی او رب العالمین هغه الله دی. او دا زموږ باور وي، بیا هیڅکله د دغې ستر ذات سره سره څوک د نورو خدایانو، د نورو د بندګانو بندګي نه کوي. نو امنت بالله، په الله به کلک باور ولرو. دویم، یعنې دا د الله په ذات باندې باور د ایمان اولنۍ خبره ده، اولنۍ تقاضا دا ده. و ملائکته، او په ملائکو باندې ایمان لرل، ملائکو باندې ایمان لرل. موږ په ملائکو باندې باور لرو، ایمان لرو چې دا د الله مخلوق دی او شته دی. څنګه مخلوق دی؟ دا د انسانانو د پیریانو نه متفاوت مخلوق دی. یعنی موږ ډوډۍ خورو، اوبه څښو، نو ملائک خوراک څښاک نه کوي. موږ ګناه کوو، ملائک ګناه نه کوي. الله جل جلاله وایي چې لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، دوی هیڅ ګناه نه کوي، او هغه څه کوي چې کوم څه چې ورته الله جل جلاله امر کوي. فرښتې، ملائک، نو مختلفې دندې او کارونه ترسره کوي. الله جل جلاله هغوی معصوم پیدا کړي دي. نو ملائکو باندې موږ باور لرو چې شته دی، د الله مخلوق دی، له نور نه پیدا دی، خوراک څښاک نه کوي، او لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، هیڅ ګناه نه کوي او هیڅ
د الله د امر نه سرغړونه نه کوي. الله چې څه ورته وایي هغه ترسره کوي. نو ملایکو ته د ګناه نسبت کول د قرآن خلاف کار دی چې څوک وایي چې ملایکو ګناه کړې ده. ملایکو دغه ځای کې ګناه کړې او د ګناه له وجې عذاب ګوري. دغه نظریه دا د قرآن خلاف ده. قرآن وایي چې لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، هیڅ ګناه نه کوي. او کتبه او په کتابونو باندې ایمان لرل، د الله له طرف نه د انسانیت د هدایت لپاره کتابونه راغلي دي او کتابونو کې د الله پیغام دی. دا کتاب پر پیغمبرانو نازل شوي دي او بیا یې د انسانیت دپاره د لارښوونې په حیث وړاندې کړي دي او هغه یې رسولی دی. تورات، انجیل، زبور، قرآن او صحیفې. خو اوس وخت کې موږ په ټولو کتابونو باور لرو او د ټولو کتابونو باندې باور دا دی چې کوم کتابونه له الله له لورې راغلي هغه د الله کتابونه په پیغمبران نازل شوي او د انسانیت د لارښوونې لپاره یې دا پیغام را لېږلی و. وروستو کې د هغې امت او د هغه دین خلکو، راهبانو او د هغوی علماو په دغه کتابونو کې تحریف وکړي، لاسوهنه وکړه، احکام یې تغییر کړل. د اشرافو دپاره یو قسم احکام و او د غریبو طبقې دپاره بل قسم احکام و. نو دغه کتابونه یې تحریف کړل. نو الله جل جلاله د وروستي کتاب په حیث او د وروستي پیغمبر په حیث باندې قرآن کریم په پیغمبر علیه السلام باندې نازل کړي او دا د دې سره نور مخکینی کتابونه منسوخ شول. ما ننسخ من آیات او ننسح نأتي بخیر او مثلها. نو الله وایي چې موږ ځینې آیتونه ځینې هغه به منسوخ کوو. معنا دا چې هغه موږ مخکینی کتابونه منسوخ کړل، دا کتاب د هغې په شان دی یا د هغې نه ښه. یعنې دا داسې خبره نه دی که څوک دا ګمان وکړي چې الله جل جلاله ولې خپله خبره واخیستله. نه، الله جل جلاله خپلې خبرې نه دی اخیستې. د هغې امت دپاره چې کوم کتاب را لېږلی هغه خبرې په همدغه کتاب کې ځای کړي او یا د هغې نه ښې خبرې داسې کوم څه نه دي چې هلته یو څه ویلي او دلته بل څه، یا د همغې په شان دي او یا د هغې نه ښه. نو د دې لپاره چې هغه کتابونو کې تحریف شوی و، نو الله جل جلاله قرآن کریم را ولېږلو، مخکیني کتابونه منسوخ کړل او په دې کې ټول احکام او دا یو بشپړ کتاب دی. نو او کتبه دا کتابونو باندې موږ باور لرو، ورسوله او په رسولانو باندې د الله له لورې چې کوم پیغمبران او رسولان را لېږل شوي دي موږ یې تصدیق کوو چې دا د الله استازي دي. موږ یې تصدیق کوو، په دې مو باور دی، یقین مو دی. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د وروستي پیغمبر خاتم النبیین په حیث باندې راغلی دی. دا وروستی پیغمبر دی او د ده اطاعت او د ده دین او د ده کتاب منل په ټولو انسانانو باندې فرض دی، لازم دی. یعنی په دغه وخت کې متعدد ادیان او متعدد کتابونو پیروي او د متعددو پیغمبرانو پیروي جایز نه ده. یوازې د همدې پیغمبر، یعنی د پیغمبرانو داعیه چې کومه راغلې له آدم علیه السلام نه تر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې، د دې داعیه یوازې یوه داعیه ده، د توحید داعیه ده. د الله طرف ته خلق توحید ته وربلي، دا داعیه کې فرق نشته. دغه توحید د قرآن موضوع داعیه توحید ده. نو موږ پر رسولانو باور لرو او موږ د آخرت په ورځ باور لرو، والیوم الاخر. د آخرت په ورځ موږ به یو داسې ورځ راځي چې د نړۍ به ختمیږي، دا ټول هر څه به ړنګېږي، قیامت به راقایمیږي. په دې باور لرو، دا مو باور دی او دا مو په غیب باندې ایمان دی. الله جل جلاله فرمایي چې ټول شیان به ختم شي، یو د الله ذات به پاتې شي، نور به ټوله دنیا ړنګه شي او ټول خلق به ختم شي. ولقدر خیره و شره من الله تعالی، او د خیر او شر اندازه، لقدر خیره و شره دغه د الله طرف نه ده. دا ټول کارونه چې د دنیا څه ترسره کېږي د الله په اراده ترسره کېږي. خو
یو څه ته متوجه شي. الله جل جلاله فرمایي ما اصابک من حسنة فمن الله، کوم څه چې د خیر در رسیږي دا د الله تا ته درکوي، الله فضل وي، د الله کرم وي. ما اصابک من مصیبة فمن نفسک، او الله چې در رسي ټول کاغه درته الله در رسي، ولقدر خیره و شره من الله تعالی دی، خو دغه مصیبت چې در رسي فمن نفسک، تا د خپلو عملونو سزا ګوري، الله به در ورسي. نو فمن نفسک نه چې ته کومه سزا ګورې د خپل نفس د اعمالونه دا هم الله تا ته سزا درکوي، خو الله خو تا ته د خپل نفس تا ته د خپل اعمالو سزا درکوي. والبعث بعد الموت، بعث بعد الموت باندې مونږ باور لرو، مونږ مړه شو ټوله دنیا ختمه شي، د هغې نه وروستو مونږه بیرته راژوندي کېږي. بعث بعد الموت، بیرته د مرګ نه بیا راپاڅېدل، بیا راژوندي کېدل چې بل ژوند به پیلېږي. نو په دغې باندې هم موږ کلک باور لرو چې هغه به وروسته د قیامت نه وروسته قایمېږي، بېرته به انسانان راژوندي کېږي، حساب و کتاب ورسره کېږي. حساب و کتاب ورځ ده، او ځینې انسانان به جنت ته ځي او ځینې انسانان به جهنم ته ځي. په دې زموږ کلک باور دی، یقین مو دی. حساب و کتاب ورځ شته، د محشر ورځ شته، او جنت و دوزخ شته دی، بیرته راژوندي کېدل شته دی، د قیامت ورځ راتلل شته دی. دغه زموږ باور دی، دغه د ایمان ارکان دي، په دغې به باور لرو، نو موږ به هلته مؤمن کېږو. د دې تر څنګ دا خو وشول، د دې تر څنګ وایي چې وعمل الصالحات، نو نیک اعمال به هم کوو. که چېرته دغه باور هم څوک ولري او بیا نیک اعمال نه کوي، که چېرته دغه باور قوي وي حتما نیک اعمال کوي. چا چې په الله باور وي، د الله په الوهیت او ربوبیت باور وي، په کتابونو او رسولانو او په ورځ د حساب او کتاب چې ما سره به حساب کېږي، نو حتما به انسان ګناهونو نه ځان ساتي او حتما به انسان نیک اعمال کوي. که دای باور وي چې ما سره حساب کېږي، او که باور نه وي نو دی نه کوي. نو د دې باور او تصدیق ګټه هم دا ده چې تا نیک عمل ته هڅوي. ایمان تنها یک کلمه نیست، بلکه یک باور قلبی است که تصدیق از قلب باشد. باوری که به زندگی انسان جهت می دهد و در چگونه زیستن و نقشی مهم دارد و محور ارزش گذاری برای اندیشه های و عمل کرده های مؤمن است. به دلیل همین اهمیت است که گام اول ورودی به مسیر بندگی و مسلمانی ایمان است و کسی که این باور مقدس را داشته باشد مؤمن نامیده می شود. این مؤمن است. ایمان اعتراف زبانی، شناخت و پذیرش قلبی و عمل به اعضا و جوارح است. این تعریف از ایمان ریشه در قرآن کریم دارد. در قرآن کریم هم در باره ایمان روی دو جنبه باوری قلبی و عمل بسیار تاکید شده. وقتی قرآن مجید میخوانید بارها و بارها با تعبیر آمنوا و عملوا الصالحات، آمنوا و عملوا الصالحات برمیخورید. کله چې مونږ قرآن کریم لولو نو بار بار به مونږ دې سره مخ کېږو، د ایمان سره به عمل صالح جفت راغلی وي. نو د دې لپاره چې دا ایمان په ژبه باندې تصدیق او باور د قلب د زړه او په جوارح باندې عمل کول، دې ته ایمان وایي. ایمان له مونږ څه غوښتنې لري؟ کله چې مونږ مؤمنان شو دغه باورونه ولرو، نو دا د ایمان تقاضا ده چې ته به ګناه نه کوې. د ایمان تقاضا ده چې ته به نیک عمل کوې. ډېر ځایونو کې مونږ د منکراتو نه د ایمان په وجه باندې ځان ساتو، چې مونږ زړه کې باور د ایمان دی، د محشر د حساب و کتاب نه ویریږو، د الله د حساب نه ویریږو، د جنت تمه لرو، د دوزخ نه ویریږو، نو ځکه ګناه نه کوو. ایمان تا نه تا تقاضا لري چې ګناه به نه کوې او نیک عمل به کوې. د منکراتو نه دې منع کوي، ښېګڼو ته دې هڅوي، او ایمان دې د نورو له غلامۍ او د بنده د بندګۍ او د بنده د تمې نه دې بچ کوي.
ایمان دی بادشاه کوي، ایمان دی خود مختاره کوي او ایمان دی ښېګڼو ته هڅوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. څوک چې په الله او د آخرت پر ورځ ایمان لري نو نیکې خبرې دې وکړي یا دې چوپ شي. بل ځای کې راځي من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. د خپل مېلمه عزت وکړي. دغه ښېګڼې او نیک کارونه دا د ایمان تقاضا ده. د ایمان چې د کله زړه کې وي نو بیا ورته حتما نیک کارونه کوي. ښېګڼه د آخرت د توښې دپاره د جنت د ګټلو دپاره به یې کوي. الله جل جلاله فرمایي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی دا د جنت خاوندان دي، دا جنت ته ځي. ځکه ایمان داسې شی دی چې تا بیا ناروا کار ته نه پرېږدي، بیا تا ښېګڼو ته هڅوي، نیکیو ته دې هڅوي، نیک کار ته دې هڅوي. نو په همدې اساس د ایمان تقاضا بیا دا ده چې ته به د بنده بندګي نه کوي. د ایمان تقاضا دا ده چې ته به د یو خدای عبادت کوي. د ایمان تقاضا دا ده چې د خپل رب باندې دومره باوري وي چې ته به ډاډه مطمئن به یې، خفګان او غم کې به نه یې. نو دا ستا د هغه ایمان تقاضا وي. موږ او تاسو ټول ته د خدای تعالی د دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. تر بلې خپرونې پورې زه احسان الله سباوون درڅخه اجازه اخلم. د خدای په امان. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.